طالبانو ګلبدین حکمتیار محاصره کړی دی، خو ولې؟ پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د یکشنبې ورځې مازدیګر 3:30 بجې طالب وسلوالو د ګلبدین حکمتیار په کور چاپه وهلې او د هغه کور یې تخلیه کړی دی. په دې جریان کې حکمتیار کور تخلیه کړی د هغه ساتونکي هم طالبانو له لوري خالصلا شوي او د دفتر موټر ترې هم وړل شوي دي. ګلبدین حکمتیار له چاپې مخکې له خپل دفتر څخه وتلی دی او په کوم نامعلوم لوري تللی دی. تر اوسه په خپله حکمتیار او د هغه دفتر د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ویلي. بلخوا د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار وایي طالبانو یې کور نه دی محاصره کړی، خو دوی پلان لري چې کابل کې د اوسېدو ځای بدل کړي. ښاغلی حبیب الرحمن پر خپل ایکس پاڼه د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د راپورونو شوي لانجې په هکله لیکلي د استوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلوو. چارواکو سره تر څو میاشتو بحث وروسته نتیجه دا شوه له پخواني حکومت سره د سولې هوکړه اوسنی حکومت ته د منلو وړ نه ده. له تیر حکومت سره د سولې د تړون یوازې همدا د اوسېدو ځای پاتې و. د طالبانو پلویانو بیا خبر ورکړی چې د دې ډلې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په خپل شخصي لګښت ګلبدین حکمتیار ته د کابل په وزیر اکبر خان کې بل کور نیولی دی. د طالبانو عدلیې وزارت ویلي چې ګلبدین حکمتیار د دفاع وزارت پر ځمکه کورونه آباد کړي چې باید تخلیه کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.